نن سبا چې خلک راپاسي نو اکثر د خلکو دا عادت وي او ډېرو خو خلکو ډېر ښه عادت دی چې هغې سهار چې راپاسي په نهاره باندې یو ګیلاس نیم اوبه څښي. دا ډېر زبردست عادت دی او خصوصا بیا دا نن سبا موسم کې که دا اوبه تړمې اوبه وي یعنې نیم ګرم اوبه وي او هغه مونږ وڅښو نو هغې سره یقیني طور زمونږ صحت ډېر بهترین پاتې کېدي چې د ټولو نه اول ورسره د خولې صفایي وشي، د مرۍ صفایي وشي. زمونږ مرۍ د روزمره یعنې د روزانه چې کوم دا زمونږ روټین دی هغې ته تیاره شي. که مونږ بیا خبرې کوو، که مونږ خوراک کوو، که زمونږ د نظام تنفس دی یعنې ساه اخلو نو دې ته زمونږ مرۍ صفا وي، د مرۍ مسلونه پې بنده خلاص وي. بیا چې دا اوبه مونږ وڅښو زمونږ معدې ته لاړې شي، زمونږ معده چې کوم دی نو هغه ورسره روانه شي، زمونږ چې کوم هاضمه ده هغه ورسره روانه شي. نو هغې نه بعد که بیا مونږ ناشته کوو نو هغې دپاره زمونږ معده تیارې. خو د ټولو نه اهم څیز چې کوم دی هغه دی جناب زمونږ هایډریشن سټیټس، یعنې زمونږ وجود کې، زمونږ چمړه کې، زمونږ وینه، زمونږ چې کوم نور اعضا دي چې کوم ته د اوبو زیات ضرورت دی، د اوبو مقدار ډېر ښه میلاویږي. نو سحر په نهاره باندې که یو ګیلاس تړمې اوبه بنده څکي نو د هغې فایدې یقینا زمونږ د شوګر، زمونږ د بلډ پریشر، زمونږ د هاضمې، زمونږ د زړه دې ټولو څیزونو دپاره ډېرې زیاتې ضروري دي.